د افغانستان اقتصاد د ودې په حال کې له بندیزونو بریالۍ تېرېده. کله چې په 2021 کال کې ډیرو لویدیځو رسنیو او بهرنیو بنسټونو د افغانستان راتلونکی تیاره نړېدلی او پر بهرنیو مرستو تړلی اټکل کاوه، لږ خلکو به باور درلود چې دا هیواد به په لنډ وخت کې د ثبات او اقتصادي ودې پر لور نوې لاره ومومي. خو نن د واقعیتونو له مخې ښکاري چې افغانستان د ټولو فشارونو سره له بحران څخه د وتلو او د اقتصادي ودې نوې مرحلې ته د ننوتلو په حال کې. د عروج علمي څېړنیزې او نشراتي ادارې په یوه تحلیل کې دې موضوع ته اشاره کړې او هیله لري چې د عروج چینل سبسکرایب کړي ترڅو د افغانستان او نړۍ له وروستیو بدلونونو خبر شي. بندیزونه ولګېدل، د اسعارو زیرمې کنګل شوې، بانکي سیستم له محدودیتونو سره مخ شو او هڅه وشوه چې د افغانستان اقتصاد منځوي پاتې شي. خو هغه څه چې وشول بل ډول پایله درلوده. د افغانستان اسلامي امارت د نړېدو پر ځای پر کورنیو ظرفیتونو، سیمهییزې سوداګریو او خپلواک اقتصادي مدیریت تمرکز وکړ. د نړیوال بانک د رسمي راپورونو له مخې چې د 2025 کال په اپریل کې خپور شو، د افغانستان اقتصاد په 2024 کال کې شاوخوا 2.5% وده کړې او د دویم پرلپسې کال لپاره مثبت اقتصادي بهیر ته داخل شوی. په راپور کې راغلی چې کرنه، کانونه او سوداګري د دې ودې اساسي برخې دي. دا بهیر په راتلونکي کال کې هم ونه درېده. د 2025 کال په دسمبر کې د راپور له مخې اقتصادي وده 4.3% ته رسېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له سیمهییزو هیوادونو سره ښې اړیکې لري چې دا د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا نښه بلل کېږي. د دې بدلون یو مهم لامل د کورنیو عوایدو زیاتوالی او د مالی سرچینو ښه مدیریت بلل کېږي. په تېرو کلونو کې د اشغال پر مهال د ملي عوایدو لویه برخه د اداري فساد، کمزوري مدیریت او ګډوډۍ له امله له منځه تله، خو اوس د سرتاسري امنیت او نوي نظام په رامنځته کېدو سره د عوایدو راټولول منظم شوي او سرچینې د کورنۍ پرمختګ لپاره کارول کېږي. له بلې خوا افغانستان توانېدلی چې خپله بهرنۍ سوداګري له دودیزو لارو وباسي او نوې لارې ومومي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې په 2025 کال کې د سوداګرۍ کچه شاوخوا 14.9 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. صادرات 1.8 میلیارد ډالرو او واردات له نوو لارو برابر شول. سره له دې چې د پاکستان پولې څو ځله وتړل شوې، سوداګري د ایران، مرکزي اسیا او بدیلو دهلیزونو له لارې روانه پاتې شوه. د اپریل 2024 کې هم اعلان وشو چې افغانستان غواړي له مرکزي اسیا سره خپله سوداګري په 3 تر 4 کلونو کې 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. په داسې حال کې چې دا کچه په 2025 کال کې 2.1 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د اپریل 2024 کې هم اعلان وشو چې افغانستان غواړي له مرکزي اسیا سره خپله سوداګري په 3 تر 4 کلونو کې 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. په داسې حال کې چې دا کچه په 2025 کال کې 2.1 میلیارد ډالر وه. دا هدف ښیي چې کابل غواړي د سیمې په یو مهم اقتصادي څلورلاري بدل شي. د افغانستان جغرافیایي موقعیت هم ځانګړی اهمیت لري. دا هیواد چې د مرکزي، جنوبي او لویدیځ اسیا ترمنځ پروت دی، کولی شي د سوداګرۍ، انرژي او پانګونې مهم ترانزیتي مسیر شي. پروژې لکه ټاپي، کاسا زر،
د اورګاډي پټلۍ پراختیا او سوداګریزو دهلیزونو کولی شي دوامدار عاید او اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي. د اورګاډي له لارې د صادراتو او وارداتو کچه هم زیاته شوې ده. د حیرتان، اقینه، تورغونډۍ او هرات خاو بندرونو له لارې لیږد شاوخوا 90 سلنه زیات شوی او 6.1 میلیونه ټنو ته رسیدلی دی. له مرکزي اسیا په ځانګړي ډول له ازبکستان سره سوداګري هم د 2016 په لومړیو میاشتو کې 8.2 سلنه زیاته شوې ده. د کانونو سکتور هم د اقتصاد مهمه برخه ګرځېدلې ده. افغانستان د مسو، اوسپنې، لیتیم، ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو سترې زیرمې لري چې کولی شي اوږدمهاله عاید او د کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا د افغانیو ثبات او د پیسو کنټرول هم د اقتصادي مدیریت نښه بلل کیږي. د نړیوال بانک له مخې په 2015 کال کې د پیسو کنټرول په ښه کچه کې و چې دا د بیو د ثبات او بازار لپاره مهم دی. که څه هم لا هم ننګونې شته، خو اساسي توپیر دا دی چې افغانستان اوس پر خپلو داخلي ظرفیتونو تکیه کوي. هغه هیواد چې پخوا پر بهرنیو مرستو متکي و، اوس د خپلواکي اقتصادي لارې په لټه کې دی. بندیزونه ونه شوای کولای چې اقتصاد ودروي. سیاسي فشارونو د خلکو اراده کمزوري نه کړه او مالي محدودیتونو سوداګري بنده نه کړه. برعکس همدې فشارونه افغانستان دې ته وهڅاوه چې پر خپلو وړتیاو تکیه وکړي. نن د افغانستان اقتصاد د ودې په حال کې دی. داسې وده چې د مقاومت، مدیریت او خپلواکۍ له لارې رامنځته شوې ده. نن د افغانستان اقتصاد د ودې په حال کې دی. داسې وده چې د مقاومت، مدیریت او خپلواکۍ له لارې رامنځته شوی دی. دا بهیر لا هم روان دی، خو تر دې دمه د ملي ارادې بریا او له بندیزونو څخه تیرېدل شي. مننه چې تر پایه مو ملتیا وکړه.